السلام علیکم دوستانو، نن در سره په دې ویډیو کې د یو کونډې ښځې واقعه شریکوم چې هغې په خپله په یو وایس میسج کې یو چینل سره شریکه کړې ده چې د خاوند د مرګ نه پس څنګه هغه دومره مجبوره شوه چې غلط کار یې وکړو. قدرمنو، د نن ورځې په دې ویډیو کې یو لوی سبق پروت دی او په دغه سبق به تاسو د دې واقعې اورېدو نه پس پوه شئ چې کونډې ښځې کومې مجبوریانې لري او هغوی سره واده کول ولې ضروري وي. دغه ښځه خپله واقعه یو خبري چینل سره د نوم نه ښودلو په شرط شریکوي چې پکې وایي زه یو ډېره ښایسته ښځه وم، زما خاوند چې کله ژوندی و نو زما هر خواهش او ارمان به نیمګړی نه پاتې کېدو او خاوند به مې هر خواهش پوره کولو. د وخت په تېرېدو سره زما خاوند په یو حادثه کې خپل ژوند له لاسه ورکړو، په ما باندې ټوله دنیا راچپه شوه، خو د الله کارونه بیا هم ما همت وکړو. د واده نه پس مې یو څه موده د خپلو ورونو سره تېره کړه، ورونه مې هم غریبانان او زه هم ځوانه وم. ما له پکار و چې واده مې کړی و، خو دا اظهار ما هیچ چا سره نشو کولی. اخر مې یوه ورځ خپلې مور ته وویل چې که ستا خوښه وي او زما لپاره د یو مسلمان تکل وکړئ چې واده ورسره وکړم نو ښه خبره به وي، ځکه چې یو به زما کور دوباره آباد شي او بل به په تاسو بوج هم نه یم. د مور مې هم دا خبره خوښه شوه، خو چې خبره مې تر ورونو ورسېده نو هغوی هم دا ویل چې خلک به څه وایي چې یو خاوند یې مړ شو او اوس ترېنه صبر نه کېږي، نو ځکه موږ د دې رشتې اجازت نه درکوو. چې د هغې نه پس زه ډېره پریشانه شوم. ما سره بله لاره نه وه، ما په انټرنیټ باندې خراب فلمونه سرچ کول شروع کړل او کتل به مې او د خپل خواهش پوره کولو کوشش به مې کولو او نور مې هم ډېر داسې خراب کارونه وکړل چې چا یې تصور هم نشو کولی. او د دې هر څه ذمه داران زما ورونه وو، ځکه چې ورونو مې ما سره د واده په کولو کې مرسته ونه کړه. زه یې په کور وساتلم، حالان کې زه ځوانۍ کې کونډه شوې وم، نو ځکه مې ځان نشو کنټرول کولی او همدغه یوه لاره راسره پاتې وه. دغه ښځه په ټولو خلکو غږ کوي چې د خدای لپاره هیڅکله هم د تورسرو ازار مه اخلئ او هغوی مه مجبوروئ چې د مجبورۍ نه داسې کارونه وکړي، بلکې که یو ښځه یا سړی په ځوانۍ کې کونډه یا کونډ شي نو هغه ته باید د واده لاره برابره شي، نو په دې سره به خلک هم د غلطو کارونو نه بچ شي او معاشره به هم د ګندګۍ نه پاکه شي. قدرمنو، زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. امید لرم چې د دې ویډیو په پیغام باندې به تاسو پوه شوي یئ. که خوښه شوې مې وي خامخا یې لایک کړئ، له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. خپل نظر سره هم په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.